برازه د پاکستان پر عوام خو ته سری او بتوي کلی دا راته چې تا ټاس وګټي نو انډیا ته دی ولی بیټینګ په لاس ورکي او پتا کې څه صلاحیت زما انا چې کله زه په خوب وینم هغه خوب حقیقت سي ما ته په خوب رااله او ما ته ول کله چې تا ټاس وګټي نو بیټینګ په خپله مه کوه بیټینګ انډیا ته ورکه نو تا د عمران خان خبره نه ومنله د انا خبره دی ومنله خبره داسې ده چې زه د انا هر خوب حقیقت ګڼم نو په دې وجه ما کوشش دا و چې زه به دا واره د پاکستان دپاره ښه میچ ګټم او انډیا ته به شکست ورکوم ډېره موده وسوه چې موږ په ورلډ کپ کې انډیا ته شکست نه ورکړی نو زما کوشش جاري و د انا په خوب خو دي د پاکستان د عوام امیدونه تر خاورو لاندې کړه نو دا راته وکړه چې ته د وکټ شاته ولاړ وې د خوله دې ولې وازه وازه کوله کله وږې کورنګۍ د پاکستان عوام ډېر درته غصه دي سرفراز وروره عوام زما دا هیله ده چې دوی به غصه نه کوي بله خبره دا چې ده ما نو په هغه شپه کې 3 اړخه خوب نه و کړی یو اړخ خوب مې وکړی او بیا مې د خوشحالۍ تاو نسوی راوړلی نو تر ساره پورې ویښ چلو چې تاسو انډیا ته د بیټینګ آفر ورکړي نو خو انډیا پر تاسو باندې 316 رنه جوړ کړه نو ستا امید د باران سو چې دا میچ به په موږ باران ګټي د باران امکانات خو زیات وو چې نه اوسو نو په دې کې خو داسې ستاسو خپل قسمت دی اشه سرفرازه ته دا راته ووایه چې تاسو خو اوسه د پاکستان ټیم چې دی هغه دا ټیم ډېر سخت په مشکلاتو کې دی او د ټورنمنټ یعنی د ورلد کپ څخه د اوټېدو ډېر زیات امید لري نو را روان میچو دپاره ستاسو څه تیاري ده میچ ګټلو دپاره تیار یم د ټاس ګټلو دپاره نه یم تیار په هغه کې بیا زما څه غلطه مشوره کېږي اس د ورلد کپ په میچو کې خو تا داسې کردار نه دی ادا کړی څه پرفارمنس یې نه دی کړی موږ ته خو تا انفیټه معلومیږي زما خو دا یو کال کېږي په دملا کې مې یو رګ اوښتی دی د دملا رګ مې ډېر سخت درد کوي په دې وجه زه لږ انفیټه یم چې دملا رګ مې جوړ شي انشاءالله د پاکستان دپاره به زه ډېر ښایستې بازیانې وکړم او را روان ورلډ کپ به ور وګټم تاسو فکر مه کوئ تاسې ما ته دعا کوئ چې زما د ملا رګ جوړ شي بیا به زه د ورځې 3 میچ ورکټم تاسې چرت مه وئ زه چې تا انفیټه نو ته د پاکستان کیپټنسي او د پاکستان نمایندګي ولې کوې څه مسله ده ما خو کرکټ ته استعفا ورکوم ما کرکټ پرې شوی خو دوی راته وایي چې ستا اواز ډېر ښایسته اواز دی باید چې ته کرکټ کوې نو ما ورته ویلی اوس زه بلکل فټه یم اوس داسې یم لکه ګوډ سخوندر بلکل پر ګیم پسې منډه ولی نه سم بله ورځ زه مې یو کیچ راسه میس شو نو رن اوټېدی هغه هم راسه میس شو نو زه د پاکستان دپاره څنګه میچ وګټم چې دوی ما نه پرېږدي خامخا مې کیپټن کوي وایي ته کیپټن څه نو زه څه وکړم بس دا گزارش کو چې ته استعفا ورکړې د پاکستان کرکټ ټیم ته او نورو ځوانانو ته تاسو موقع ورکړئ چې دا ټیم ډېر ټیلنټ ستا خیبر پښتونخوا کې په بلوچستان کې نو د هغه علاقې چې کوم پلیران دي د هغو ټیلنټ ضایع کېږي باید چې هغو ته موقع ورکول سي تاسو خو زاړه سلاست ولاکه په یو ګیم پسې منډه ولی سي ډېر زیات دی نه یم خبره چې دوی زما پر کم ځای مین دي نو باید چې هغو ځوانانو ته موقع ورکول سي نو ګرانو ملګرو اوس ما ته اجازه راکوئ ولې زما خوب نه دی زه به یو څه خوب درته وکړم نو انټرویو به بیا د میچه بعده درکړم